بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په اکسل کې یو مهم ټریک ښیم. هغه دا چې کله تاسو سره په اکسل کې په یو سیل کې هم عدد وي او هم چې د حروف وي، تاسې په هغې باندې یو فارموله څنګه اپلای کوئ. مثال دا جمع کوئ، ضرب کوئ، تقسیم کوئ. فرض مثال دلته جنس دی، مثال لوبیا ده 3 کیلو ده، په 90 افغانۍ فی کیلو قیمت دی. نو مجموعه د دې 3 کیلو به قیمت څو راځي؟ که چېرته زه دلته ولیکم چې مساوي او دا 3 کیلو راواخلو، شفت 8 سره ضرب علامه راوړو او ورسره چې دی سلیکټ کوو دا 90 افغانۍ. دا که انټر کو، ګوره دلته چې دی ویلیو ایرر راغی. که د نورو باندې ډریګ کو هم دلته ایرر راغی. نو د دې مشکل د حل لپاره څنګه کولی شو چې مونږ دغه مشکل حل کړو، تر څو چې په یو سیل کې هم عدد لیکل شوی او هم ورسره حروف وي او هغه چې مونږ ورباندې مطلب د جمع، تقسیم، ضرب یا عملیه اجرا کو یا یو فارموله فنکشن ورباندې عملي کو. نو دې دپاره زه تاسو ته یو طریقه ښیم، ډېره اسانه او ساده طریقه ده. تاسې ویډیو دقیق وګورئ تر څو ورباندې پوه شئ. تاسې به داسې کار وکئ چې را به شئ دغه ټول سیلونه چې کوم دي دا به سلیکټ کئ. دا به لومړی لرې کئ، کلیر به کئ، پاک به کئ. راځئ دې ځای نه دغه کم سیل چې دی دا د مقدار دا سیل سلیکټ کوئ، کنټرول او 1 وهئ، کنټرول 1. دا مو سلیکټ کنټرول 1 مو وواهه. دلته راځو کسټم ته. کسټم کې دا جنرل دی، دا به تاسې سلیکټ کئ. دا جنرل به پاک کئ. دې ځای نه به ولیکئ 0 او سپیس به ورکئ، بیا به ډبل کوټیشن ورکئ. دې کې به تاسې ولیکئ کیلو، پښتو لیکئ که انګلیسي کیجي لیکئ. مثال که تاسې انګلیسي کیجي لیکئ هم کولی شئ چې ولیکئ. مثال فرضاً ما ورته پښتو ولیکه کیلو، دا به اوکې کړئ. دې ځای نه اوس چې تاسې فرض مثال لیکئ چې لوبیا فرضاً 3 کیلو ده، کیلو به ورسره خپله راځي. مثال وریجې 15 کیلو، فرضاً بوره 9 کیلو، چای چې دی مثال دومره کیلو، مونګفلي دومره کیلو، ګوړه فرضاً دومره کیلو، خپله ورسره اتومات راغی. همدارنګه راځو قیمت فی کیلو دا سلیکټ کوو او کنټرول 1 وهو. دې ځای نه کسټم ته راځو او کسټم نه وروسته چې دی جنرل ته راځو. جنرل لرې کوو، دې ځای کې به 0 ورکړو، سپیس به ورکړو. دې ځای نه ډبل کوډ تاسې دلته چې دی لیکئ افغانۍ لیکئ او یا د افغانۍ خپل سمبول چې دی هغه راوړئ. سمبول یې څه شی دی؟ زه یې سمبول راوړم. شفت F4 مو وواهه. نو دې سره چې کوم دی مونږ سره افغانۍ سمبول راغی، دا به تاسې اوکې کړئ. اوکې نه وروسته تاسې فرض مثال لیکئ چې لوبیا 3 کیلو مونږ سره مثال فی کیلو چې دا 50 روپۍ ده، 50 یا 80 هر څو چې ده تاسې لیکئ. ګوره افغانۍ سمبول خپله ورسره راغی. مثال وریجې فرضاً په 80 روپۍ کیلو دي، بوره مثال په 50 روپۍ ده، چای فرض مثال په 400 روپۍ کیلو دی، مونګفلي فرض مثال چې دی دا په 40 روپۍ کیلو دی، ګوړه فرضاً دا په 90 روپۍ کیلو ده. دا مو ولیکه. دې ځای نه اوس دا مجموعه کوو. تاسې به ولیکئ ایکول، را وبخلئ دا کیلو، شفت 8 به ووهئ او بیا به سلیکټ کړئ ورته فی کیلو قیمت، دا به انټر کړئ. ګورئ اوس مونږ ته چې کوم دی هغه کم قیمت چې و هغه یې مجموعي مونږ ته راکړه. دې ځای نه چې دی دا مې داسې ډریګ کړه. تاسې وګورئ په دې طریقې سره موږ کولی شو چې په لنډ ډول په یو سیل کې چې عدد او حروف لیکل شوي وي هغه چې دی مونږ ضرب، تقسیم، جمع او هر عملیه ورباندې اجرا کوو. نو که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.